د کلي نه لرې یو وران کور و، خلکو به ویل هلته یو جین اوسېږي چې ډېر یېروونکی دی. چا به هم زړه نه کوه چې هلته لاړ شي او په هغه کور کې شپه وکړي، ځکه چې ډېر یېروونکی او تیاره وه. یو ورځ جمال او حمید شرط ووهلو چې څوک به په دې کور کې شپه تېره کړي. دا دروازې غږ دومره زورور و لکه څوک چې چغې وهي. کله چې دننه ننوتل، هر څه تیاره وه، هوا شور کوو او دیوالونو لکه داسې اوازونه کول چې لکه جاړي. جمال وخندل، خو په شیشه کې یې خپل سوری وځلېدو، ویې لیدو چې لکه بل څوک وي. په منځ کې یو زوړ صندوق پروت و، د شګو له لاندې، او هغه دیو کولاو کو. جمال وویل: راځه حمیده، دا اخلاص کړو، دا کولاو کو، کیدای شي دې کې خزانه وي. چې کله یې کولاو کو، شګې ورو ورو غټېدې، لکه د شګو نه چې څوک بهر راوځي یا راپاڅي. د شګو نه یو ښځه راووتله. د ښځې یو توری ترې جوړ شولو او هغې سترګې سرې وې او ویښتان یې اوږده وو. زم ولې راویښه کړم؟ زه خو د شګو جین یم او اوس تاسو خیر نشته دی. جمال چغه وکړه او پورته شو، خو بیا د جمال د چغې نه پس هیڅ نه و، هر څه چپ شول. باد هوا چلېده، خو جمال ورک و، یوازې شګې پاتې وې. حمید وکتل چې موبایل پروت دی او د جمال نوم پرې لیکلی شوی دی، او دا موبایل کیدای شي هم د جمال وي. نو چې کله دا حمید وکتل، نو حمید چغې کړی او له کوره وتښتېد، او بیا یې شاته ونه کتل، ځکه چې ډېر یېروونکی ټایم و. سبا سهار هر څه آرام و، خو د کور چاپېره شګې نه وې او نه هیڅ څه نه و. د کلیوالان راغلل او حیران شول چې دا کور دروازه چا خلاصه کړې ده. صندوق بیرته بند و، لکه چې هیڅ نه وي پېښ شوي. خو موبایل لا اوس هم لګېدلی و او د جمال نوم لا اوسه پورې هم روښانه و، ځکه چې په جمال په موبایل کې نوم و. خلک ډېر یېرېدونکي او ډېر پریشانه وو. خو د شګو نه یو سوری راښکاره شو او د جمال څېره وه پکې. خلک وویرېدل چې دا څه کیسه ده.